د سترې محکمې د محترم رئیس او قاضي القضات په هدایت امارتي ادارو ترمنځ د همغږۍ او د ولس ستونزو ته پر وخت رسیدو په موخه د هیواد ټولو ولایتونو ته پلاوي لېږل شوي دي. د ننګرهار ولایت د مرافعه محکمې سرپرست رئیس او ورسره مل پلاوي د مرکزي زندان او ځینو ادارو څخه لیدنه وکړه. د کابل ولایت د مرافعه محکمې دیوانونو په 2 اونیو کې 101 دوسیې حل او فصل کړې ده. د خوست ولایت محاکمو په یوه میاشت کې د 293 دوسیو پر حل او فصل سربیره 201 وثیقې هم اجرا کړي دي. د سترې محکمې د جزا دیوان د عمومي رئیس په هڅو بلخ ولایت کې د مقتول کورنۍ قاتل ته بخښنه وکړه. د بلخ محاکمو په 2 اونیو کې د 430 دوسیو پر حل او فصل سربیره 168 وثیقې هم اجرا کړي دي. د سترې محکمې د جزا دیوان عمومي رئیس د جوزجان او فاریاب ولایتونو له ټولو ولایتي مسؤلینو سره د همغږۍ غونډه ترسره کړه. د سترې محکمې د جزا دیوان عمومي رئیس سمنګان او کندوز ولایتونو ته سفر وکړ. د محترم قاضي القضات شیخ صاحب په هدایت د سترې محکمې یوه پلاوي لغمان، ننګرهار او کونړ ولایتونو ته سفر وکړ. د سترې محکمې د رئیس او قاضي القضات په هدایت یوه پلاوي جنوب لویدیځ زون ته سفر وکړ. د سمنګان ولایت محاکمو په 2 اونیو کې د 94 دوسیو پر حل او فصل سربیره 120 وثیقې هم اجرا کړي دي. د بادغیس ولایت محاکمو په یوه میاشت کې د 515 دوسیو پر حل او فصل سربیره 196 وثیقې هم اجرا کړي دي. د غزنی ولایت محاکمو په 2 اونیو کې د 282 دوسیو پر حل او فصل سربیره 241 وثیقې هم اجرا کړي دي. د بدخشان ولایت خاش ولسوالۍ کې پر 2 تنو مجرمینو تعزیري سزا تطبیق شوه. د پنجشیر ولایت محاکمو په یوه میاشت کې د 4 دوسیو پر حل او فصل سربیره 70 وثیقې هم اجرا کړي دي. د پروان ولایت محاکمو په 2 اونیو کې د 115 دوسیو پر حل او فصل سربیره 118 وثیقې هم اجرا کړي دي.